طالبانو د خپل بادار لپاره بیا داسې څه غلامي کړې ده چې د افغانانو په زړه کې ورته نفرت لا زیات شو. سلامونه درنو لیدونکو، ضرور ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په کمر سیمه کې د پاکستان کشفي الوتکه رانسکوره شوه. پیښه تېره شپه شوې ده. تېره شپه د اسداباد پر اسمان پوځي چورله کې هم چورلېدې. خو دا لا روښانه نه ده چې دا پاکستاني الوتکه به افغان یا امریکایي پوځ په نښه کړې وي او که به په خپله رانسکوره شوې وي. خبریال ویبپاڼې ته ځایي چارواکو وویل چې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبانو پاکستاني الوتکه بیرته پاکستاني پوځ ته ورکړې ده. که څه هم طالبان تر دمګړیه د دې الوتکې د ورکړې په تړاو پټه خوله دی، خو افغان چارواکي وایي چې الوتکه رانسکوره شوې او بیرته پاکستان ته انتقال شوې ده. د کونړ د ملي امنیت یوه لوړ رتبه مامور خبریال ویبپاڼې ته وویل چې الوتکه رانسکوره شوې، خو دا لا روښانه نه ده چې د الوتکې د رانسکورېدو علت څه و. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تېره شپه د اسداباد پر فضا پوځي چورله کې ګرځېدې، نوموړي وویل چې پوځي چورلکو ځینې میلمانه انتقالول چې تېره شپه ناوخته یې کابل ته ولېږدول. سرچینه دا نه تاییدوي چې دغه چورلکو به پاکستاني الوتکه په نښه کړې وي، خو دا تاییدوي چې طالبانو پاکستاني پوځ ته رانسکوره شوې الوتکه بیرته سپارلې ده. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده چې وخت ناوخته هلته پاکستاني پوځیان د سار لپاره الوتکې راستوي. پاکستاني پوځ او په خپله افغان حکومت رسما تر دمګړیه د دغې الوتکې په تړاو څه نه دي ویلي. د الوتکې له وروستۍ پیښې ښکاري چې پاکستان اوس په ښکاره تر ډیورن کرښه راوړي او هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د الوتکو په وسیله سار وکړي. خبریالان وایي چې افغان حکومت دې د دې پیښې پلټنه وکړي او دا دې روښانه کړي چې ولې پاکستاني پوځي بې پیلوټه الوتکې د افغانستان خاورې ته راوړي. بل لوري ته طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې دوی افغانستان ته د پاکستاني پوځ د الوتکو او د پوځیانو پر راتګ اعتراض نه لري، ځکه یې دا نسکوره شوې الوتکه بیرته پاکستاني پوځ ته سپارلې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که د پاکستاني الوتکې په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، زموږ سره د کومنټ په برخه کې ضرور شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.